امارت خو ډېر ښه حکومت دی، ته پېژنې، نو دنیا یې ولې په رسمیت نه پېژني؟ ما ټولو ته وکتل او ورته ومې ویل اول غواړم ستاسې څخه واورم چې دنیا ولې موږ په رسمیت نه پېژني، بیا به زه خپل نظر درته ووایم. تاسې خو به هم په دغه مهمه مسله کې څه فکر کړی وي. تر یو لږ خاموشي وروسته یو مولوي صاحب چې تر اوسه یې خبرې نه وې کړي وویل موږ ځکه په رسمیت نه پېژني چې موږ ځان نه دی پېژندلی. زموږ حکومت 3 کاله کېږي سرپرست دی. سرپرست حکومت خو موقتي وي او د بنیادو کارو صلاحیت نه لري. د یو قانوني حکومت تر راتلو صرف روزمره چارې سمبالوي. هغه وویل سرپرستي به د یوې لنډې مودې دپاره وه، اوس خو تر 3 کاله هم ډېر واوښته. تر کله سرپرست حکومت چې امارت خپل حکومت خپله په رسمیت نه پېژني، نو دنیا به یې ولې وپېژني؟ سرپرست حکومت باید په دغه 3 کاله کې په یو قانوني حکومت بدل سوی وی. بل مولوي صاحب وویل اساسي قانون هم ډېر ضرور دی. د هېواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز چوکاټ او مسیر باید و ملت خپل حکومت او نړیوالو ته معلوم سي. که دا اوس امیرالمؤمنین ووایي چې زه نور کار نه کوم، یا یو حالت راسي چې دی نور کار نسي کولی، ځای به یې څوک نیسي او څنګه به یې نیسي؟ څه میکانیزم دی؟ په حکومت کې د ملت ونډه کمه ده او د ملت په وړاندې د حکومت مکلفیت او د ملت لپاره د یو روښانه مستقبل پروګرام کم دی. باید خلک په پوه سي، باید دا په یو ملي وثیقه کې تسجیل سي چې ټول خلک په پوه سي چې ملت چیرې بیول کیږي او څنګه بیول کیږي. د اساسي قانون پر سر ډېرې خبرې وسوې. یوه ملا صاحب وویل چې قرآن کریم وي اساسي قانون ته څه حاجت؟ بل جواب ورکوي چې قرآن او سنت د قرآن او حدیث وه، نو امام اعظم ابي حنیفه مبارک چې تر موږ عالم او اتقا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته تر موږ ډېر نږدې و، ولې فقه تدوین کړ؟ فقه خو د عباداتو، معاملاتو، قضا او روزمره ژوند قانون دی. دا قانون یې ولې تدوین کړي؟ دا کار یې ولې وکړي؟ د هغه یارانو او نور امامانو بیا مبارکانو بیا ولې دا کار کاوه؟ ما مجلس ته وویل هغه د رسمیت پېژندو خبره خو پاته سوه. یوه شیخ صاحب وویل چې زه ویرېږم چې دا طلایي فرصت چې په لاس راغلی دی زموږ د ناشکرۍ په سبب له لاسه خدای مه کړه ووځي. ما وویل څنګه؟